دلته ستر امپراتور احمدشاه بابا راځي، د خپلې کورنۍ سره ژوند کوي. ټول لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به یاست او ښه صحت به لرئ. خوږو لیدونکو، نن بیا د یوې خپرونې نوې خپرونې د لارې ستاسو خدمت ته راغلي یو. نن یوه په زړه پورې جالبه او یوه تاریخي خپرونه ده. نن هغه ځای ته راغلي یو چې سوونه کلونه وړاندې دغه ځای جوړ سوی دی. دلته چې چا ژوند کوي د هغه په اړه م وایو. ستر امپراتور احمدشاه بابا یادوم، نن راغلی یو د هغه کور ته. د هغه کور د کندهار د اولې ناحیې په یوه برخه کې دی. لکه ډیر مشهوره ځای چې دی سدوزو دانه یا سدوزو کوڅه، خپله د احمدشاه بابا د کوڅه وه، د هغو د کور هم دلته و. نو دا سیمه ډیره تاریخي سیمه ده. اصلا افغانستان ډیرې تاریخي سیمې او ځایونه لري، خو دا سیمه بیا په دې ډیره مشهوره ده چې د ستر امپراتور احمدشاه بابا کور په دې سیمه کې دی. د احمدشاه بابا کور د وختونو په تېرېدو سره کرار خرابېدی، ځینې برخې تخریب سولې، خرابې سولې. نو بیا د خوشبختۍ خبره دا ده چې په دې اوسني وخت کې ډیر کار ورته وسو، د سره جوړ سو. هغه ځایونه چې نړېدو ته آماده وو هغه بیرته راپورته سول، جوړ سول، نوی ترتیب سو. نو دا به تاسو ته ډېر جالبوي چې دا کور بیخي 300 کاله 280 کاله تر مخه جوړ سوی دی دلته، یا د 300 کال څخه مخکې هم جوړ سوی دی. هغه ځای هغسې پاته دی. دلته ستر امپراتور احمدشاه بابا څنګه ژوند کوي، په کومو وطاقونو کې د ده وطاقونه، کور، خونې ټول بس پر هغه حالت پاته دي. راځئ ویې ګورئ، خوند ورڅخه واخلئ. او زموږ دپاره هم ډېره جالبه ده. د غټ ګیټ څخه یا غټ دروازې څخه چې را داخل سي، یوه دروازه یې دغه د نایول د اشرفیه مدرسه چې دا مشهوره مدرسه ده دلته دې طرف ته راخلاصه ده، او بله دروازه بیا د دې کور د سدوزو کوڅه کې راخلاصه ده، یا سدوزو دانه چې ورته وایي. نو تاسې راځئ د دغه دروازې څخه داخل سو چې دا د اشرفیه مدرسې د طرف څخه یا د نایول د چوک څخه دغه لار راغلې ده. دغه دروازې هم فکر کوم پخوا نه وې، اوس ترتیب سوي دي، جوړې سوي دي. یوه ژوره ساه چې واخلې او ځان احساس کړې چې زه په هغه وخت کې یم. دلته ستر امپراتور احمدشاه بابا راځي، د خپلې کورنۍ سره ژوند کوي، اوسیږي دلته. په تصور کې هر څوک ځان ته جلا جلا کیسې جوړوي چې ستر امپراتور احمدشاه بابا به د دې دروازې څخه راتلی یا د دې دروازې څخه. دغه بغل چې تاسو ولید د دروازې څخه چې داخل سولو، دا هم شاوخوا دلته کورونه دي. دا کورونه بیا د وزیرانو یا هغه د په کابینه کې چې وه، یا دغسې ځایونه چې هلته مجلس کیږي، غونډې جوړیږي، یا هغه نظامي تصمیم نیول کیږي د دې ځای. دلته هغه ټول کورونه چې شاوخوا دي پر هغه باندې هم کار شروع دي، جوړیږي، هغه کورونه دي. او دا خپله د ستر امپراتور احمدشاه بابا کور دی، دلته دی اوسېدی. دغه تعمیر چې ویني یوازینی تعمیر دی په دې طرف کې. نور شاوخوا سرای دی، د سرای غولي بیا په دې کې ځینې کارونه نوي سوي دي. دغه تعمیر هغه پخوانی تعمیر پاته دی. لاندې یوه غټه زیرخانه لري چې هغه ډېر جالبه زیرخانه ده. احمدشاه بابا هلته استراحت کوي ډېر وخت. په هغه زیرخانې ته به هم بیا ځو، هلته وګورو، ډېر جالبه دی. په زیرخانه کې حوض جوړ سوی دی، او دلته تقریبا تعمیر غټ دی، خو ډېر کوچني وطاقونه دي او لږ وطاقونه دي. راځئ چې داخل ورسو، د نږدې وګورو. زه به خبرې هم کوم او دغه ځایونه به هم د نږدې ګورو. دغه ځینې چې پورته سوي دي خپله دهلیز ته داخلیږي. دغه دروازه ده د دهلیز د سرای څخه داخل سوی. دهلیز ته لومړنی وطاق دی دلته. دا دهلیز دوې دروازې لري، البته یو په دې طرف کې ده، یو په هغه طرف کې ده چې هغه د زیرخانې ځینې هم تاسوي دي. دغه اولنی وطاق دی. ویل کېږي چې دلته
دا د ما چې اورېدلي دي کیسې مې اورېدلي دي چې د تیمورشاه وطاقو ده هغه به هم دلته اوسېدی. نو که تاسو وګورئ ډېر کوچني کوچني وطاقونه دي خو د هره پایه هر دیوال یې بیخي 1 متر ته رسېږي، متر دي تقریبا. تاسو بیا د نږدې هم وګورئ نو دا ډېر کوچنی وطاق دی او هغه پخوانۍ تاخچې یا هغه بوغبندونه چې به یې ایښول د هغه دپاره یو غټه تاخچه ده او دا یې کوچنۍ تاخچې دي. په دې کې نو لوښي ایښول کېدل، پخوا کتابونه ایښول کېدل، د کور ضرورت سامان دلته ایښول کېدی. پخوا خو نو المارۍ نه وې. تر اوسه پورې په پخوانۍ کورونو کې دغه ځایونه شته پاتې دي، خو دا هغه کور دی چې 300 کاله تر مخه جوړ شوی دی. او جالبه دا ده چې د دې معماري چې سوې ده یا د دې دغه هغه په یو جلا بڼه سوې ده. ډېر جالبه ډیزاینونه کار سوي دي. دا یو عادي کور نه دی، عادي دیوالونه نه دي. په هر دیوال کې نقشې، د دې نقشو شاته که وګورو څه شی شته، کار پر سوی دی پر دې باندې، د خوست ترمیم سوي دي، جوړ سوي دي. نو دا هر وطاق 3 کلکینه لري د سرای خواته او دا خپل وطاق دی، ټیټ چت لري، کوچنی وطاق دی. راځئ د دې وطاق څخه چې داخلیږي بیا بله دروازه ده، دغه هال چې دی دلته نو ګمبته جوړه سوې ده. دغه معماري د افغانستان په ډېر ځایونو کې شته، خصوصا په کندهار کې، لکه د سرپوش چارسو ډیزاین چې دی هغه هم داسې دی. خپله د احمدشاه بابا مقبره چې ده هغه هم تقریبا په دغسې یو ډیزاین جوړه سوې ده. که وګورو د خرقې شریفې شاوخوا چې کوم تاریخي ځایونه دي هغه هم دغسې جوړ سوي دي. نو دا حال دی یا دهلیز دی. ما ویل مخکې چې دونه غټې غټې پایې لري او یو ډېر ښه ترتیب سوی دی. دا دهلیز یا دا حال هم د سرای خواته غټ کلکین لري، کلکین دی. تقریبا ډېره فیصدي چې دلته کار سوی دی یا ترمیم سوی دی هغه په پخواني ډیزاین باندې جوړ سوی دی یا پاتې سوی دی. که تاسو وګورئ دغه د دیوالونو ځینې ځایونه یې دغسې پرېښي دي په دې خاطر باندې چې موږ پوه سو چې مخکې هم دلته دغسې ډیزاین سوی دی یا کار سوی دی. ما اورېدلي دي چې د دې دغه ګچ چې خښتېدله د دې سره بیا د هګیو سپین یو ځای کول په دا ګچو کې چې یو رقم جلا پیدا کړي، دغه زرین معلوم سي دغه کار. نو دا حال دی. په دا حال کې هم هغسې تاخچې دي، هغسې ګورئ دا کندیل خو نو نوی راوړل سوی دی د ډیزاین دپاره، خو نور هغه حال ډیزاین او جوړښت هغسې دی. دلته د کندهار نقشه ده، پخوانۍ نقشه ده چې کندهار ګرسرت 4 نایې دي. دا یو گیټ دی، دغه 4 دغه دی برجونه دي. ده په کندهار ښار باندې پخوا کلا راګرځېدلې وه، ستاسو به په یاد یا د نویو ځوانانو به نه په یاد، تر دا اوسه پورې لا په ځینو سیمو کې هغه نښې پاتې وې. یوه ډبله کلا وه چې د خټو کلا راګرځېدلې وه. بیا د دې کلا پر شاوخوا باندې پاتاو، د اوبو پاتاو چې اوبه پکښې کې وي، دا د دفاع په خاطر باندې، د ښار د دفاع په خاطر هغسې نقشه دلته پاته ده. د هغه د ښار د 4 نایو کلا ده چې راګرځېدلې ده. فکر کوم دا 2مه نایه به دلته لیکلي دي، هرات ګیټ یا هرات دروازه چې ورته وایي، دا هرات دروازه ده. اخواته بیا دا کلا نه وه، بس پر هرات دروازه راګرځېدلې ده. دا شکاپور دروازه ده. نو زما په فکر دا دغه کېږي، دا به نای 2 یا 2مه نایه، دا نای 3، دا نای 4 او دا نای ول، خپله چې فکر ورته وکړي دغسې کېږي تقریبا. او دا د ښار 4 دروازې یا هغه ګیټونه دي. دې طرف کې د دې کور کباله پرته، دغه پخوانۍ دغه اوله سر کباله ده. سوونه کلونه وړاندې دا خط لیکل سوی دی، هغه ټاپې دي، شاهدان دي چې دا کور مځکه او دا کور رانیول سوی دی. د لوی امپراتور اعلی حضرت احمدشاه بابا د کور کباله ده په 1294 کې. تاسو حساب ورته وکړئ. دا بیا په نوې بڼه لیکل سوې ده یا نوې بڼه ده د کبالې، هغه راخیستل سوې ده. دغسې ټول
ما درته ویل مخکې چې یوازې دا کور نه په دې چار طرفه کې البته چار طرفه لا نه هغه طرف یې ډېر نور کورونه دي چې د دې کور مربوط دي. دا هم یو پخوانۍ قواله ده. دغه هم د دې کور د فکر کوم دا یې بله ده کاپیه ده. د دې دهلیزه چې وځې لکه هغه طرف بیرته بیا بله دروازه لري. دهلیز ته دواړو طرفونو دروازې وي. بیا یو کوچنی دالان دی. په دې دالان کې خونې دي. دغه بله خونه ده. دا فکر کوم د احمدشاه بابا شخصي اتاق تر ډېره ویل کېږي چې دا یې د مطالعې اتاق. کله چې به مطالعه کول دلته یا به غوښتل چې یوازې واوسي دغه اتاق د ستر امپراتور احمدشاه بابا دلته اوسېدی. ما هم چې اورېدلي دي او هغه کسان چې پخواني خلک د کیسې کوي هغه هم دا وایي چې دغه تاخچې په دغه اتاق کې اضافه تاخچې شته لکه په هغه نورو اتاقونو کې وي. خو دا چې ده دا فکر کوم لکه هغه د کتابو المارۍ غوندې د کتابو دپاره وه. نو بیا دوی ډېر باور په دې لري چې دا اتاق خپله د احمدشاه بابا د مطالعې اتاق یا به چې یوازې کښېنستی یوازې به اوسېدی دلته دا اتاق کې به د دې اتاق وځې بیرته هغه کوچنی دالان دی او دغه دوه اتاقونه سول. دا یو بل ځای دی چې کوچني کوچني اتاقونه دلته لري خو دغه طرفونه یې بیا هغه وخت د دې کور د حفاظت په خاطر باندې دغه دیوالونه بیا پورته سوله چې دا کور محکمه وساتي شاته ولاړ نسي. ما وویل دا کور مخکې که تاسو تصویرونه یې وګورئ یا پلټنه پسې وکئ ډېر کمزوره سوی و ډېر رارژېدلی و دیوالونه هغه خو اوس ماشاءالله ډېر ښه جوړ سوی دی. د دهلیز څخه وځې راځې دې طرف ته. دې طرف کې هغسې دروازه ده لکه هغه بل طرف کې چې وه خو دا بیا د هغه سره فرق لري. دهلیز ته هم تللې ده بام ته هم ځینې پورته سوي دي او زیرخانې ته ځینې تا سوي دي. د دې کور هغه جالبه ځای چې و یا مشهوره ځای چې و هغه دغه زیرخانه ده. دا هم په هغه ترتیب ما تقریبا 15-16 کاله تر مخه دا ځای لیدلی دی. تقریبا هغسې دی ترمیم یې سوی دی. هغه وخت چې ما په یادېږي ډېر ضعیفه سوی و دا ځای کمزوره سوی و را رژېدی ماشاءالله. اوس وګورو هر ځای بیرته هغسې په هغه ډیزاین باندې جوړ دی. دغه یو غټ زیرخانه ده چې د ټول تعمیر لاندې بس دغه یوه زیرخانه ده بل ځای بیا نسته. هغسې دغه لوړ دهلیز په رقم هغسې دهلیز دی د زیرخانې دا طرف لري دا طرف لري دغه دا زیرخانه هم تاخچې لري هغسې دیوالونه لري او بعض ځایونه بیا هم هغسې پاته سوي دي تر څو معلوم سي چې د دې مخکنی ډیزاین داسې و. نو د حفاظت په خاطر د ساتنې په خاطر باندې پوښ ورکول سوی دی جوړ سوي دي. تر ټولو جالبه خبره دا ده چې په دې زیرخانه کې دغه آواز نو ډېر یوه جالبه کیسه لري ډېر جالبه کیسه لري چې ما اورېدلي دي یا زه څه معلومات لرم. دغه آواز د دې دپاره و دا به د ګرمو اوبو څخه ډکېدی. ستر امپراتور احمدشاه بابا چې به کله د جګړې سره راتلی د هغه سترو سفرونو څخه به راتلی بیا وایي پر دغه آواز غاړه باندې به دلته کښېنستی خدمت به یې کېدی. ده به خپلې پښې په دې آواز کې ایښولې تر څو هغه یو رقم ټکور واخلي. سفرونه وه ستر امپراتور احمدشاه بابا خو په میاشتو به دغه سیمې فتح کولو ته تللی د خپل لښکر سره. نو هغه ستړیا هغه مزلونه هغه به دلته درپه کول. نو کله چې پښې په تودو اوبو کې واچې معلومداره خبر ده چې سړی ارامېږي د پښو دردونه هغه کمیږي. نو ما چې اورېدلي دي وایي دغه آواز هم په دې خاطر و. ستر امپراتور احمدشاه بابا به دلته راتلی د خپل ځان او بدن د وسا کولو په خاطر به په دغه ګرمو اوبو کې خپلې پښې ایښولې. نو دغه زیرخانه تر ډېره پورې یو رقم ده. په دې کې ډېر جالبه څه نسته. دغه هغه پخوانی پستو چې موږ ورته وایو پستو هغه اضافه شیان چې پکښې ایښول کېږي دلته هم پستو دي تاخچې دي په دې کې بیا
لکه اوس هم په ځینو پخوانیو کورونو کې ستا هغه پخواني پستوګان یا تاخچې چې هغه شان ایښول کېږي. نو دا زیرخانه هم یو کوچنۍ زیرخانه نه ده، یو حال دی یا هغه دهلیز لري، هغه طرفونه هم خالي مځکه لري، دا طرفونه کې هم د ناستې مځکه لري. دغه عین هغسې پستو دي، تاخچې دي لکه په هغه طرف کې چې و. دا طرفونه ډېر ضعیفه سوي وه، ډېر کمزوري سوي وه، خو دا دې ماشاءالله بیرته راپورته سوی دی د کتلو او لیدلو لپاره. نو دغه ځایونه چې تاسو وینئ خوږو لیدونکو چې ما ویل چې پستو لاندې د شي ایښول دپاره هم ځای دی او مخکې ایله وه دا د هوا دپاره بادوان چې ورته وایي، دغه تاو و شتپ د وطاقونو د ایستلو دپاره دغسې یو ځای و. و دا تاخچې چې ورکړي دي دا ځای چې دی خالي ځای، دا په دې معنا چې دلته یو شی مې ایښول کېدل. دې طرف کې یو څه معلومیږي. ځو مخامخ د زیرخانې د دروازې یا ځینو پر مخامخ د بام زینې دي. دا هم یو کوچنۍ دروازه لري. وګورو چې بام یې څنګه دی. بام یې مخکې هغه کټارې او هغه دغه چې ورته وایي د خښتو جوړ ډیزاینونه هغه خراب سوي وه. خوږو لیدونکو دا کلکین بیرته د هغه ځایونه چې روښنایي ورکوي هغه ځای ته خلاص دي. دغه هم یو اطاق و، خو دا دغه طرفه دروازه لري، کلکین یې جوړ شوی دی. خپله بام ته چې خیژې دوه منزل کې دغه اطاق دی. دا نو هغه اطاق دی خوږو لیدونکو چې احمدشاه بابا به کله ذکر کوي، ځان به یوازې کوي او د الله تعالی عبادت به کوي. دغه اطاق یې ځان ته غوره کړی و، دلته به اوسېدی. بیا به نو نور څوک نه راتلل، د ده سره به بیا خبرې نه کولې تر هغه وخته چې د خپل عبادت خلاص کړی وی. دغه اطاق یې لکه لاندې اطاق د مطالعې هغسې د کتابونو تاخچې لري. دغه طرف ته هغه پخوانی ما خو ډېر ځای نه دی لیدلی، خو دا لومړنی واده چې په پخوانیو کورونو کې زه ګورم. هغه د اور بخارۍ ده د لرګیو چې دلته بلیږي. دا اطاق بیا ګرموي ځکه چې دا لږ لوړ دی. د دې اطاق څخه بیا یو بله دروازه هم ده چې دلته دا هم یو اطاق دی د اوسېدلو. دا اطاق بیا د دهلیز طرف ته یو کلکین لري. دا کلکین اوس ډېر په ښه شکل جوړ شوی دی. پخوا دغونده پاته و چې د دغه ځای بیا دهلیز لیدل کېږي، هغه لاندې ماحول لیدل کېږي. دا هم یو ډېر ښه ډیزاین باندې جوړ شوی دی. تاخچې لري، خپلو طرفونو ته کلکینان لري، هغه پخواني ډیزاین. دا هم د دې اطاق مربوط. دا اطاق ځو د دې څخه بیا پورته بام دی، مستقیم بام دی. د دې کور یا د دې دهلیز یا د دغه خونو بام چې دی دغه دی. بام ته راپورته سول. بالاخره بام هم هغه کلاسیک ډیزاین جوړ شوی دی. هغه ګنبده چې تاسو وینئ دا هغه ګنبده ده چې هغه دهلیز کې چې موږ لاندې ولاړو، که ستاسو په یاد چې مول کندیل راځړېږي، دا د هغه دهلیز یا هغه مین یا هغه مابینځ حال ګنبده ده. زه ستړی سوم، خبرې هم ډېرې کوم، پورته وکښته هم ځم، خو ماته ډېر ښه خوند راکوي. کله کله چې سترګې پټې کړې، اوږده ساه واخلې او سترګې لڅ کړې، ځان احساس کړې چې زه په هغه وختونو کې یم. بادوان هغه د اواکشونو دغه چې و دغه دی فکر کوم، او دغه کټارې دي دا خو بیخي ډېره برخه تخریب سوې وه، د منځه تللې وې، بیرته جوړې سوي دي، هغه پخوانی شکل ورکول سوی دی. دا بیا د افغانستان په خاص ډول د کندهار د کلالانو کمال دی. دا پخیږي، بیا یو ډول رنګ دی هغه ورکول کېږي چې بیا موږ دغسې د شوروا کاسې هم لرو، هغه کاشین هم لرو، ډېر لوښي دي
زموږ پخواني لوښي چې دي هغه دغسې و دا خټین لوښي بیا دغه ښوی رنګ ورکوئ چې دا رنګ نه خرابېږي نه د منځه ځي. نو پر دا بام باندې تاسو وګورئ دغه ساحه چې ده دا ټوله استملاک ده د دې کور مربوط ده. دا هم جوړیږي هغه خواته مسجد دی هغه مسجد دی چې پخوانی دی تاریخي دی هغه طرف کې او لاندې هم په بغلونو کې کورونه لري چې دا مخکې خلکو اخیستې وه خو بیرته دا واخیستل سو استملاک سو چې دا طرفونه به هم جوړیږي. ما مخکې چې کیسې کولې چې دلته به د وزیرانو والیانو کورونه وه د غونډو تالارونه به وه دلته میلمستون د میلمستیا دپاره به ښه غټ غټ ځایونه وه دلته خو ډېره یې تخریب سوي دي. نو دا بام پر هغه ځینو راپورته سولو دې طرف ته هم زینې لري چې دا بیرته هغه اولني دهلیز ته کښته کېږي. اولنی دهلیز نو هغه و چې اول وارې موږ اولنی دروازه البته هغه وه چې موږ اول وارې دهلیز ته داخل سو. دا هم عین شکل ځینې دي خو د هغه نور سره لږ فرق کوي. هغه خو د دوام منزل هغه وطاقونو سره پورته سوي وې او دا بیا مستقیم د دهلیز عین بس دغسې یو بل وطاق دی لکه مخکې چې مو خبرې پر وکړې هغسې یوه خونه ده جوړه ده هغسې په بغل کې بل وطاق لري لکه په هغه طرف کې چې پر وغږېږو دا دوه منزل دی هغسې کلکین لاندې خواته لري تقریبا یو شی دی دا وطاق هغه وطاق هغه دهلیز. دغه کونج کې تاسو وګورئ دغه پخوانی کار پاته دی تر اوسه پورې. پخوا هم داسې کار سوی اوس هم دغه کار چې پاته سوی دی دغسې یو پوښ یې ورکړی دی د حفاظت په خاطر د ساتنې په خاطر چې دغه پخوانی تاریخ د منځه یونسي. بیا هم د دې شاته عین دا شکل پخوانی کار دی پخوانی د ګچ کار هغه ډیزاین بس تاسو فکر وکړئ دغه ځای ته وګورئ هغه وخت یې دغسې رنګونه درلودل دغسې یو ډیزاین و سوونه کلونه وړاندې وطاق هغه تاخچې هغسې د اور بخارۍ دلته هم سته. دا هم درې کلکینه لري تر ډېره پورې ټول وطاقونه درې کلکینه لري د لاندې سرای خواته. دا هم هغه د بادوان خواته یو کلکین دی. ځو تاکیږو بیرته هغه اول منزل هغه دهلیز ته. نو ما مخکې ویلې چې دلته یوازې فرق د دې دا دی چې هغه دهلیز یا هغه طرف زیرخانه درلودل دا یې نه لري. نو سرای ته بیرته رالو که سرای کې وګورو هغه دروازه چې مخکې غږېدم د سدوزو دانې سدوزو کوڅې د سرای عمومي لار هم هغه ده. ستر امپراتور احمدشاه بابا چې هم کله ځي جامې ته هغه شاه جامه د لې په شاه بازار کې ده شاه بازار شاه جامه سرپوش چارسو سدوزو دانه اگر دغه تاریخي سیمه ده دا بغل نو بس تر ټوله پورې شاه بازار شاهي بازارو د احمدشاه بابا کور دلته دغه بازار هم هغه شاه بازارو. شاه جامه خپله تر ډېره وخته پورې به احمدشاه بابا چې جامې ته تللی هلته به شاه جامه وه هغه هم تاریخي جامه ده. بیا سرپوش چارسو دی سرپوش چارسو خپل یو تاریخي بازار دی د کندهار چې دا په هغه دور کې جوړ سوی دی. په سرپوش چارسو کې بیا موی مبارکه ده یو پخوانۍ جامه ده هغه موی مبارکه مشهوره جامه د کیسه لري ځان ته. دغه دروازه بیا نو ځې د دې دروازې څخه وځې سدوزو دانې او د هغه د سرای اندازه ده ډېره ساحه نه ده بس هغه یو کونج دا بل کونج او دا هم تعمیر دغه طرف هم ورګډ سوی دی پخوانی کور دا هم دې سرای ته ورګډ سوی دی. دا طرف دغه څو وطاقونه چې لوړ وینئ تاسو دا سپین او د باندې هغه ساحه خو نو بیا بیرته ټول استملاک د جوړیږي کار پر کیږي هغه هم د دې کور مربوط وه. نو خدای دې وکړي چې تاسو ته په زړه پورې زما خپله تاریخي ځایونه ډېر خوښیږي ډېر خوند راکوي تر ډېره بیا چې زه په کیسو خبر یم یو چا تشریح کړي راته چې دا دلته څوک اوسېدی څنګه اوسېدی ژوند څنګه و ټولې کیسې.
نو خدای دې وکړي چې تاسو هم د خپرونې څخه خوند اخیستی ما ښه تشریح کړي که په کوم ځای کې غلطي راسه سوي هغه تاسو راوبخښئ خو تاسو اوس کولی سئ چې خپله راسئ د نږدې څخه د ستر امپراتور احمدشاه بابا کور وګورئ د هرې دروازې د هرې کوټې د هر اتاق څخه خوند واخلئ وی ویني نو دا و د احمدشاه بابا کور چې په نوې بڼه جوړ سوی دی بڼه هغه بڼه ده ترمیم سوی دی او ستاسو درنو هیوادوالو دپاره هغه سیلانیان دپاره چې غواړي چې دا تاریخي سیمه وګوري تاریخي ځای وګوري راتلای سي دا د نږدې وګوري او بیا هم ژوندی دی افغانستان خوشحاله اوسئ ښه وخت ولرئ